السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کورنۍ چارو وزارت په تېره اونۍ کې خپرونې ته ښه راغلاست. د پکتیا ولایت د پولیسو د ښوونې او روزنې له روزنیز مرکز څخه 53 تنه منصوبین د یاد ولایت امنیه قمندانۍ د ښوونې او روزنې مدیریت په همکارۍ د ځایي مسؤلینو او منصوبینو په شتون کې فارغ او بری لیکونه ورکړل شول. سرحدي پولیسو په تورخم بندر کې یو کس نیولی چې 20,000 امریکایي ډالر یې د قاچاق په بڼه پاکستان هیواد ته اړول. د بغلان د زندان د بیلابیلو څانګو 10 تنه منصوبین له مسلکي زده کړو بشپړولو وروسته فارغ شول. فارغ منصوبین به د زندانونو د ساتنې په برخه کې په دندو بوخت شي. د سوالګرو د راټولولو د همغږۍ ناسته د نشهیي توکو سره د مبارزې معین په مشرۍ ترسره شوه. نشهیي توکو سره د مبارزې معین د سوالګرو د راټولولو لګښتونو او بودیجې په اړه خبرې وکړې او ویل چې تر اوسه ګڼ شمېر سوالګر د ښار له څنډو راټول شوي او دا لړۍ به لا دوام وکړي. په کندوز ولایت کې د دولتي ادارو د امنیتي کنډک 250 تنو منصوبینو ته د ظرفیت لوړونې سیمینار پای ته ورسید. دغه سیمینار چې د امنیه قمندانۍ په سپارښتنه جوړ شوی و، یادو منصوبینو پکې مسلکي او عقیدتي زده کړې ترسره کړې. د هلمند پولیسو د روزنې له مرکز څخه د مسلکي او کمپیوټر زده کړو په برخه کې 83 منصوبین د ځایي مسؤلینو او منصوبینو په شتون کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. دا وې د دې اونۍ لاسته راوړنې. تر بیا ښې چارې.